बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गणकतुम का अस्सलाम वालेकुम। खैबर न्यूज़ एम जमशेद अली खान और जमंगा प्रोग्राम दे बुनियाद द हर पीर पोरस बांधे तकरीबन दमल यानी 8 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम जमंगा पर खैबर न्यूज़ बांधे तासो जमंगा दा टॉक शो गोरी लगन तक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट खबर कोम गणकतुम दा प्रोग्राम ओले मंग शुरू कड़ो कता उस यादी दनन तकरीबन 3 मियाश के मख के दा जमंगा मशर कामरान हामिद यो डिसीजन को چې موږ دا فیل کړی دي په دې وروستو تقریبا 21 کالو کې خیبر ټي وي د 21 کالو شو نو سیم از وذ خیبر نیوز نو موږ دا فیل کړی دي چې د خلکو او د ګورنمنت مس کې چې کم دی یو ګیپ دی تاسو هغه ته کمیونیکیشن ګیپ ویل شي تاسو هغه ته رسیدې نه شي پس وجه باندې تاسو هغه ته تلل نه غواړئ یا هغه خلک چې په دفترو کې ناست دي هغه چې کم دی نو ایکسس ډیر زیات ګران دی فیصله دا وشو چې موږ یو داسې پروګرام شروع کو بنیاد چې په هغې کې موږ ګورنمنت اوچت کو یو ډپارټمنټ باندې خبره تر کو خلک راولو هغه خلک چې د ډپارټمنټ سره نیغ په نیغه باندې کار دی نو هغه کې منګه اوسه پورې ماشاءالله تقریبا 15 پروګرامونه وکړو لوکل ګورنمنت الیکشنز اینڈ رورل ډیولپمنٹ دا منګه ډپارټمنټ اوچت کا هغه ډپارټمنټ په حواله باندې منګه خلک دلته کې ملمان راوغخته پای کې با زمنګ رورل او اربن دوړ باندې منګه خبره تر کولی که تاسو لکه رورل مین مطلب کلیواله علاقو باندې اربن خاري باندې دی باندې منګه خبره تر کوله هغه نه پس بیا ګرنو کتون کو تاسو کتل چې منګه لغون ته کې دی کې چې کوم ایکسپلوریشن کو یا منګه رورو پویدو نه منګه چې لوکل ګورنمنت د ډیولپمنٹ ډپارټمنٹ دی په دې کې بیا منګه ته پته لګی دا چې پېښور ډیولپمنٹ اتھارټي داوم د دی یو وینګ دی بیا دې سره میټروپولیټن هم د دی یو وینګ دی بیا په خاریو کې چې کم دی د دې یو خپل سیټ اپ ته په کلیوالو علاقو کې خپل سیټ اپ ته نو هغه باندې چې کم دی نو منګه خبره تر شروع کړه او بیا منګه پاغي کې مخ کې رالو او بیا تاسو ته منګه په میکرو لیول باندې لاړو او تاسو ته دا غي اسایمنټ خو د ګورنمنت جاب هم د توخو د خلکو ذمہواریم د توخو الکټډ ریپرزنټیټیوز هم د توخو او بیا دې سره سره منګ دلته ورسېدو چې د چا ذمہواری کم زیاده نو هغه کې منګ د ډېر سيزونه مخ ته رااله نن ګران کتل کوم دی حواله سره مخ کیزو سو به تاسو ته پته رايو تاریخي علاقه دا بیا کې چوټا لاهور هغه منګه نن هغه کړی دی سلیکشن کړی دی او منګه دا وایو چې نن دا صرف چوټا لاهور نه دی دا به داسې منګه دا یو ماډل تاسو ته وړاندې کوو چې بای که چوټا لاهور یو کله دی نو یو خو د تاریخي بیک ګراوند دی غیبانه بل خبره تر کو نمبر 1 دویمه په دې باندې خبره تر کو چې هغه ځکه دا سیټ اپ څنګه روان دی دا کم کم خلک ته دا کم کم شخصیات دي د دین علاوه کم خلک دلته تیر شوی دي اوس رازو کې تل کې سکیږي او دا شان نورې غړي خبرې نو د باندې بګرانو کتونه پرټیکولر منګه خبره طریقو زړه زیات مشکوري ما ډېر محترم محمد عرفان چې څوک زمونږ چیرمن دی د ویلیج 2 چوټا لاهور ډېر مهرباني عرفان صاحب تاسو به نه ډېر مننه ډېر شکریہ تاسو ډېر مننه غیر پس بیا موږ بل مرګري جناسته لازمین صاحب مو د خوري بچي دی او غم وي چې مطلب لګي په خپلم ریسپانسیبিলিټي هلې ځلې کول غواړي سوشل ورک کول غواړي ګورنمنت کارونه کې سپورټ کول غواړي نو ډېر مهرباني ډېر شکریہ لازمین هغه نه پس زمونږ بل مرګره دی ما خو سره لغون ته کې غراغه موته لکه څنګه چلې وای نوم دې سره فضل الله فانی ما اوس نه ځان فانی کړل خبر هو کې ته خو یانګي اني هاو خوشاله بدی شو چې د سلور جبو شاعر دی او تعلق هم دی علاقې سره دی د خلکو سره راړيږي او ماشاءالله ټیلنټډ دی فانی صاحب ډېر مهرباني ډېر شکریہ ثانک یو دا خسترګي دی خپلې کنه غدا دی لګول دی کله کله لیس خو نه لګوي چاته ذاتی می دي ذاتی دي کنه دا به تا کنه په کلام خود دا وانه دا موږ د میک اپ کې خبرو کې چې وای دا سترګم کله کله جوړوي بیا راځي موږ غس لاسته زمونږ محترم ملګری ناشته پورا نام ده عارف حسین چې کوم د ما لګراوي خو دا ما زه بیگم خبرې کړې سر مالک ته خوب کې ته ناشته کسه مړای خو زمونږ خرابي هر وخت عارف حسین جی زمونږ د اغه ماشاءالله مرګره دی سوشل ورک کوم دی لوکل ګورنمنت خو چې خاصه ولادار زمونږ د ټي وي یو کلک مرګره بهار علي پروفیسور بهار علي د اردو لیکچرر ینګ لکو ډیر مزیدار رست مونږ چې کله الیکشن کو آی کې مونږ په الیکشن 2008 کې مونږ پروګرامونه کړیو دا نو پاغي کې چې کوم دی ګرانو کتونکو ایډورس کالج نه ما دوه درې پروګرامونه کړیو هغه ما سره ډیر زیات کوارډینیشن او ډیر سپورټ کړیو او هی واز ا وندرفل انټيليجنت ان خبر شوم چې هغه غریب ناصفه بیکاز اف برین هیمریج او وفات شو نو خدای شته لکه زه ډیر زیات خپه شو او ډیر ټالنټډ بیا زه دواله لړم پرونو نو الله دې وبخي خو اني هاو واز ټالنټډ نو لګ عارف سره هغه باندې خبره تر کو د دین علاوه د اسلام ګورو چې خپل د دې ساغه د ډیره مهرباني بیا چې مونږ یو محترم نظر ماته لروسته را هغه دې لروسته چې راشه ته مونږ لک پوي کې د سړی څنګه خلک ته نو هغه د اسلام خبره تر کو ماشاءالله هم ډیره ټالنټډ ده او بس زه بسو ما پولیټیشن هم دا منډې ترنم ډېرې وای
او اصل کې مجاهد هم ده. نو دا مجاهده ولې د هغې باندې خبره تره کوو. ډېره محترمه شازیه ناز مجاهده څنګه یې؟ بالکل خیریت. زبردست تخلص ته ساتلی دی ښه پوه شوې که نه. دا خو د وړو پلار ته هم ډېره ګرانه وي چې مجاهده د کور کې پیدا ده. څه دي پولیټیکل څه دي پولیټیکل نن سبا زنانه لکه مطلب دا دی ولې دې پولیټکس ته کمې کمې راځي؟ نه جی د ټولو نه زیاتې زنانه هم زموږ پارټۍ کې دي پی ټی آی کې. تاسو ته پته وي چې خلک په خپله موږ سره خیر ډېره پته نشته خو چې کومه تا ته پته راغله ته وایه زیات دغه چې دی نو تاسو به کتلي یو جماعت اسلامي کې او دغه کې پی ټی آی کې دې کې زنانه ډېرې زیاتې دي. جماعت اسلامي کې په کار وې که نه؟ جی زه اول جماعت اسلامي کې هم دقه وې که نه؟ نو اوس خو ډېر ټایم وشو پی ټی آی کې بس ووایي چې د دې فاونډر ممبر یم او خان صاحب سره به هغه ټایم کې هېڅوک هم د کې پي نه بل هېڅوک هم نو واحده زه وم. وروسته خو ډېرې زنانه رالې خو زه د هغه ټایم نه وم. بیا پکې منځ کې ابټاباد ته شفټ شو. ابټاباد کې 2011 جی فرست ټایم ټي وي ته راغلي؟ نه جی خیبر ټي وي ته که مخکې راغلي؟ مخکې راتلم به دغه کې خو اوس ډېر ټایم شوی چې زه کوم پروګرام نه جی زموږ نه ستاسو دغه ته جلسو کې راغلي؟ د جلسو دغه کې د ټاک شوز کې راغلي. ماشاءالله ګوډ. زه چلو تاسو سره خبره ترې کوو. ښه عرفان صاحب لږ ماته ووایي چې ستاسو څه بحیثیت چیرمن ذمهواري څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو ستاسو جمشید صاحب ډېره شکریه. ډېره مننه ستاسو. ټول خیبر ټي وي د ملګرو د ټولو ډېره شکریه چې موږ دلته راوغوښتو او دلته موږ له ټایم راکړو. د چیرمن ذمهواري ډېره زیات دی. لوکل ګورنمنټ یو ډیره مضبوطه اداره ده خو څه بدقسمتۍ زموږ د حالاتو یا د مخکې غټو ګورنمنټونو دغه نو د چیرمن چې ځکه چې دا لوکل سړی ایم این اے ایم پی ای چې نو دا ډېر د علاقې سړی او د هر څه نه خبرداري د هر کور نه د هرې لارې نه د هرې نالۍ نه اجره جومات یې وي که نه؟ اجره جومات کې لوکلي نو دا لوکل ګورنمنټ اداره یا د کلي چیرمن یا ممبر نو دا ډېر لوی خبره ده. بیا جي په الیکشن هم چې دی نو غټ الیکشن دوره ګران نی کاغه ایم پی ای مینې ودرېږي. دا الیکشن چې نو دا ډېر سخت الیکشن دی ولې چې دا کور کې دن نه نو د دې ټول کنه ماما زوی سره باندې خطې زوی سره دا یو خوا باندې جی خورای ودرېږي دی خوا باندې واره ودرېږي نو بیا ټول ورورولۍ پې خرابې شي. غټ الیکشن خو چې یا خو بس عوامي الیکشن د پارټو په لیول باندې دی که خو پارټي ډېره نه جوین کېږي ځکه چې د عزیزولۍ ورورولۍ دی که نه نو دا یو ډېر ښه اقدام دی او بهر ملکونو کې هم دا نظام دی تاسو ته به ډېر معلومات بهر ملکونو کې خو دا ډېر مضبوط خو زمونږ د هغې ایم پی ایم این لاندې لازم نه غوري د هغې د بوټو سره او پیپ سره او اوبو سره دې سره کار نه غوري نالی صفایي سره نه نه دې سره کار نشته. او بل نو دا اوس زمونږ دا بدقسمتي ده چې دغه تاسو کوم نمونه واخیستل چې دا کم خلک لاندې نه راځي که نه دغه خلک چې نو دا لوکل ګورنمنټ یا د ممبران چیرمنان خاص کر دې ګورنمنټ کې ډېر زیات مشکلات دغه شو. خو دا شکر دی چې په دې میډیا باندې خلکو ته هر څه ښکاري نو وینا ته ډېر ضرورت ځکه نشته چې بس هر څه ښکاري هر څه ته معلوم دی هر چاته ټول کوی کې دننه مسله نو دې ګورنمنټ کې ډېر زیات دا پیریډ زما خیال زمونږ 26 کې به بس ټایم هم غالبا برابر شي نو دا پیریډ بالکل زیرو بل تم لکه مسله ده که نه لکه دلته یو حکومت تیر ته بل حکومت بس هغه مینه محبت هم ډېر زیات روان دي ډېر زیات که نه موږ بس د 804 او 805 کې موږ ټول بس دغې پسې ګرځو او بل جی مونږه که زمونږ هسې لیډرشپ باندې که زما یو لیډر دی هغه که غلط کار هم کوي نو زه ورته ټیک وایم ولې چې زه دا څیزونه زمونږ د ذهن نه یستر غواړم دا کرمن چاکې شته نه چې هغه سمه خبرې وکړي چې بایي لکه مثلا زما ایمل خان لیډر دی در خان شو زه ان پي سره تعلق ساتم که نه خو هغه جي که غلط کار کوي نو زه هم چې نه زه هر ځای هم دا ډېر صحیح کار کوي نه جي تاسو یو سړی ګورئ مخې ته یې ودروئ چې آیا دې کې دی د عوامو سوره مرسته کوي او خبره کوي او د ملک سوره خبره حالانکه ستاسو کنسټیټیوشن باندې زیات چاپ چې کوم ده که نه هغه د عثمان لالا د فیصل د شهرام ترکۍ د دې خلکو دی که نه زیات چاپ چې کوم سپیکر صاحب شو عقیب الله ورور دی که نه نو دا بیا زمونږ چیرمن زه هم لکه ستاسو په شان موټر یم که نه یاره مونږ ټول اندر کی بات دغه اصل خبره دا ده جمشید صاحب مونږ وو چې د دې ملک دپاره د صوبې دپاره چې څوک خیر خوای موږ به د هغه لطیفې خبره وکړم وټونو لاس وایم که نه
نو ته چاته نه کول نه شي خپل یو قوم دی خلک ته نو خیر مونږ خو چې چاله ووټ ورکو نو ور بکو نو ایو را پسې کلی ټلیفون کوي ګاډي در لګم کلی ته ووټ راشه ورکړم مې لکه زما ووټ خو اعتماد کړي وای دلته ها څنګه تاسو سوشل ورک سره روان دي خیر دی جی سره سوشل ورک روان دي نو بس جی زه خو زمونږ تاسو کې کار څه کار کې ته خو ماشاءالله ایجوکیشن سره ښکاري څه کیس جی دا به و چې تعلیم سره لږ ډېر کړی دی او جی او نو بیا خامخا جی سوشل طرف ته زمونږ لږ دغه سې واشو او موږ د کلي کې جی په لاهور کې چې کوم نه پټان مې کې یو تنظیم جوړ کړ او یس هغه د کرکټ په نوم باندې LCA ورته موږ لاهور کرکټ اسوسییشن اوکې ښه 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 نو بیا هغې سره سره چې موږ ته مشران وویل چې تاسو دا سټرینګ تاسو سره ډېر دی نو تاسو جی ویلفیر کارونه شروع کړئ بیا هغې سره موږ جی دغه پروګرام شروع کړو نو ماشاءالله هغې کې چې کوم دی نو زموږ ملګرو ډېر زیات محنت وکړو ماشاءالله په هغې کې هغه وخت کې اوس خو دې سکولونو کې جي دا کتابونه او دا فیسونه دا ماف شوي دي مخکې به جي دغې لپاره موږ چاندې کولې کتابونه موږ سکولونو کې ورکول کالجونو کې هم ورکول ډېر زبردست او د هغې دپاره کپړې به هم ورکولې نو په هغې کې زه دې دا کې جي نوم سردار بادشاه صاحب والا موږ جي هغه هم راوښتې او پیره چیف ګیسټ و زموږ په کلي کې هغه هم موږ جي راوښتي په دغه سردار بادشاه صاحب سید سردار بادشاه صاحب مشر سینیئر جي هم موږ د لاهور او چې موږ د LCA په هم طرف نو اوس هم جي زموږ ایکټیویټیز روان دي LCA انشاءالله تعالی تر اوسه پورې لا دغه دی ولکان چې کوم د ایکټیویټیز کوي اپنی مدد آپ کارونه کوي سیاسي خلکو سره کینی سماجی خلکو سره کینی په دغه حواله باندې په کلي کې چې کوم نه خپل اکټیویټیز روان دي زموږ ماشاءالله دا پکاري تاسو لږ مخکې مونږ 76 کې جی هغه نه والی هغه زمانه کې خیر اوسه پر اوسه ګروپ پاتې نو مونږ ینګ کرکټ کلب جوړ کړو ها جی یمین خان ډی جی صاحب د خدای وبخي دا پکې استادو د مانکای د توډيري د نبی کی د زیدی بالکل جی د شاه منصور بیا داسې ورپسې د لړ څه صوابه او جی او بیا دی په لاره توشن ګواټي او جی بالکل ارباغ د دې ډیر زبردست مانکای اخو مینه د ټیمونو باغ زما د سره د مینه مبس وکید DCA بچی DCA کې ولو بدل او کنه او تاسو یقینو کوي کنه چې هغه ټیم خو لکه دومره ارزانی و دومره چې ما ته یاد دی ول 3 روپے منګل اچولې بیا 5 روپے هغه 12 کسانو جو 5 روپے واچولې کنه هغه پوره 2 کلو خلکو روټه پوره وخړیا نو اوس هغه شی ختم شو کنه او جی نه زموږ خو سم جی اکټیویټیز روان دي چیرمن صاحب دی موږ سپورټ کوي پورا چې هغه وخت سره چې کم نه کم نه د وطن سړی دی کنه او جی بالکل موږ پورا سپورټ کوي یو بریک کلو غینه پس بیا راځو باندې بیا خبره ترکو جی ګرن کو بنیاد موږ پروګرام دی بنیاد تاسو ته پته را پدې باندې موږ خبرې ترې کوو نه موږ بیسیک مایکرو سیستم چې کوم د کوم باندې موږ موجود دي هغه باندې خبره ترې کوو پلیز ټیک ا بریک یو ځل بیا تاسو ته کله وایو زمونږ بنیاد تاسو د هر پیر پر ورځ باندې تقریبا دا وخت کورې د نړۍ منګل باندې سهار ونه ته پورې بیا د ریپیټ ټیلیکاسټ او بیا په سوشل میډیا باندې دا زمونږ پروګرام پروتي چې چیرته تاسو ته نه ملایويږي موبایل باندې اکسس شته البته تاسو د ABT خیبر نیوز د K2 د ټول پروګرامونه چې کوم دي ایزیلی تاسو زمونږ پیج لایک کړئ هغه باندې تاسو ګوري خجی خبره مونږ کوله ښه نو زمونږ جی بس دغه حساب باندې چې کوم دنو کارونه روان دي ټیک شو اوکې او اوس هم جی الکان چې کوم دین په اکټیویټیز کې چې کوم دین په کار دي ګور د هر څه د ګورنمنت ذمہواری نه ده جی 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 چې لار هم تعالی ګورنمنت سره پکې کوسه هم تعالی سره پکې جوړې به هم د ګور ګورنمنت سره کم کار وکړي دغه بیا لکه حفاظت هم پکار دي بالکل جی دا زموږ ذمہواری خلک لک ځان رسانی شو دا زموږ ذمہواری دي جی د ګورنمنت خو یو کار جی وکي ذمہواری زموږ د جی چې موږ وکړو نو موږ ان شاء الله تعالی چې کوم نه تنظیم ډیر خره وانه دي تاسو غوړ لاور ډیر تاریخي کله دی بالکل جی تاریخي کله دی کوم دا تاریخي کله دی ور ډیر بیک گراوند ډیر لوی بیک گراوند دی لوی خلک ډیر بچایان ډیر لوی تاسو په دې باندې داسې دا تیر شوی دی بیا هند باندې دی باسي بیا داسې اړېدلې دي او جی بالکل اٹک مټک تک نه غیبه خبر تک ها وای صاحب سدي ماشاءالله نن سبا کلی کې روزګار دی لاري کوسي څنګه دي سم وایا چاپیر داسې نبی به کې پهلم سوچو کا امبار پهلم سوچو کا چوټه لاور وګوره بیا تاسو نه چې لګ وربره شي اما لګزو کې زمونږ ډیر زبردست احمد علي خان ګوره هغه سکول هم چلایي کالج هم چلایي ډیر لوی سوشل ورکر دی خو ډیر غوره ماین دی هغه چې کوم شجري لیکلي دي کوم سيزونه لیکلي دي ښه حضرت دا لوکل ګورنمنت حواله سره تاسو خبره کوئ نو دا خو تاسو چیرمن صاحب نه تاسو کوي زوام دا نه ته خو په دغه وطن کې اوسېږي بالکل جی بالکل جی چیرمن صاحب خو په خپل ته کې اوسېږي نه ما دی دا جواب راکا دا ووټ دې نه ورکړ ورکوم جی دی دا یو داسې دغه ټنیور راغی جی دی کې زوم د تحصیل مې روم مونږ چې کومه توقع په مخکې ګورنمنت کې ساتل چې لوکل چې کوم ناظمین به هغه چې به کوم کار کو دا دی دغه کې جی تحصیل میر نه هم زموږ توقع نشته چې هغه عمره کار وکړي ځکه دا اوس دا په شکل تیر شو زه خپل د سوشل میډیا باندې ډېر غټ ورک کوم جی دا تاسو څنګه وایي لکه ګورنمنت یو کار وکړو نو په کار دا چې مونږ مخکې سوشل میډیا کې مونږ مرول چې خلک مو پیژنې کنه یار نو سر انټرویو نه والا ما دا خړونه جی ډکی
دې کې دا اکسیویشن پکاري ما ته سیل میر ته یا راوند اباوټ چې څومره هم دغه زما اپروچز و هغې باندې په هغې کې لکه دوره کار نه کېږي چې یاره د هغې پراپر اکسیویشن وشي او چې کوم دا سیلابي ریله راځي دغه هغې نه آبادي بچ شي که نه جي نو زه وایم که دا مینټیننس هم موږ د هغې دغه وشاته بل تاسو جي وګورئ نو لکه هغه لارې کوڅې خو دغه شان پرتې دي دا به یو بل یو دغه چې دا ټینور به تیر شي یو چیرمین صاحب یا یو ممبر صاحب هغه به چېرته په لاره کوڅه باندې تخته ونه لګوي چې یاره د دې فرشبندي او یا پختګي وشوه نو دا جي ډېر څه د ګرګو غونې دغه د په دې ټینور کې هغه دغه تیر شو او داسې خطرخواه هېڅ کار نه دی شوی جنګ جګړه شروع ده که ډېره او جي بس نو دغه ده ته وایه زه وایه ته وایه خو دغه جي دغه سرتور ولس چې دی دی پکې ځپلی کېږي خیبر ټي وي ته څنګه ګورې سم وایه ډېر بهترین جي ډېر ښه کار کوي جي زمونږ ولس ته خپل هر یو پیغام چې دی نو هغه رسي کله کې لاهور کې خیبر ټي وي څنګه ګورې په کیبل ګورې که ډش باندې ګورې ډش باندې جي ډش باندې کلیر راځي بالکل کلیر بالکل ماشاءالله ښه میډم ستا کرکټ خوښي زمونږ د وړوکوالي نه خوښ دی او باقاعده ګورو هر میچ ته کینو اوس خو خیر لږ ډېر زیات بیزي نه ښځو ګټه سړو پایله دا به څه کېږي یاره ما سره خو ټوله شپه ما بېګا د دې نه خوب نه دی کړی همیشه په هر میدان کې هم ښځې تاسو کتلي دي مخکې یو دا ګټه ورکوي زه دا ټکه کومه که نه او جي د دې نه هغه سنامیر و هغې دومره ښکلي میچونه وګټل بیا هغه رابعه و هغې دومره میچونه وګټل داسې په تایکوانډو کې هم تاسو همیشه ګورئ د سړو نه زیات ښځې او رښتیا ته خو بلیک بیلټ ومې که نه بلیک بیلټ دا خو په دې کیسه مې پوهې که یو ډسټرکټ ممبر ومې پوه شې ته ما ته دا ووایه چې دا چېرته نه دا بلیک بیلټ کړی د جی تایکوانډو ورلد تایکوانډو فیډریشن چې دی نو فرست ډان بلیک بیلټ هم دا مونږ ابټاباد کې شروع کړو 2011 کې ما او زما لور او زما زوی یوزې به مونږ کلب ته تلو او هلته به مونږ ګول ابټاباد کې او مسلسل بلکې زه خو ټولې فیمیل ته وایم چې دا یو د سیلف ډیفینس لپاره یو بهترین گیم دی تاسو راشئ په کم دغه کې تاسو ته څه قسمه دې سره یو انسان زړه دومره مضبوط شي چې په کم ځای کې بني آدم ځان یوازې ګڼي هغه ته دا پتی په خپل ځان ورته یو دغه طاقت هغه سره یي که نه چې ما خپل کورم څو خبرې کې ناول به یو ځل به الحمد ووایي درې ځله به کلو وایي بیا به هیلمټ اچوي نو او که نه ټول کورسي به مسله وي ما خو پریکټیکل لایف کې زما لږ ډېر په کار راغلی دی او ما نه پته راغله دا لا یو بله خبره تاریخ څه دی چوټه لاهور لکه ته کې سشتي کې داسې لنډ غونته کې وایي ولې دومره مشهور دی ورکوټ لاهور یو غټ لاهور دی او جی دا تاسو ورته ورکوټ لاهور وایي خو داسې ما هم یو میپل کې ووینو هلته یو میلمه ناست و ډاګی محمد علي هغه وایي دا خبره څوک محمد علي دا دیوال او محمد علي صاحب اسلام آباد کې چې او نو هغه مونږ ناستو نه زه اخوندزاده محمد علي یادوم ته جوړ بل یادوي دا کاشکارانو اچھا محمد علي ښه زمیندار ولې نو هغه مونږ یو فنکشن و هغې کې ناستو پروګرام و پکې دغه راغی نو ما هغه تعارف داسې کو په دغه خیال باندې نو هغه چې بیا کله پاسېده نو زما په دې خبره باندې رد وکوي چې یاره ته دا مو وایه دا دې ته زوړ لاهور وایه ځکه چې دا تاریخ چې د دی وګورې د لاهور نو دا جي د هغه لاهور نه مخکې دی او جي ډېر مخکې نو هغه ما آریاز او بدمت او دا ټول سلاتور جي بیا کوشش کنه دا خو ډېر دې کې ګوره جي دا زمونږ په لاهور کلي کې اوس هم پنۍ ورته وایي پني نو دا یو یونیورسټي وه پخوا چېرته د انګریزانو وخت کې دا اوس دوباره بیا په 88 کې غالبا تحصیل شو خو د دې نه مخکې هم دا لاهور چې نو تحصیل پاتې شي دې ته ګجو خان بابا ته نه ګورې ګوره دا خو هم حیدر خان غټ هغه کړی چې هغه شی راښکاره کړ حیدر خان نه اعظم خان د خدای بخښي اعظموتي صاحب چې کوم کنه دا ګجو خان بابا دا خو هم خلکو نه یې روکنه هغه بیا میرا کې څومره ښکلې هغه زیارت یې جوړ کړی زموږ مردان کې جي هغې ګجو خان ډګري کالج اعظم صاحب ګوره چې کوم چا کار کړی صفا خبره د هغې لکه پوره مردان دالوي سټیډیم دا دغه دا ټول ګنډلې دي تعلیمي لحاظ سره کو ګورې تاسو عریف حسین یو خبره وکړه چې یاره دا داسې پیریډ تیر شو چې یو ناظم یا ممبر یا چیرمین به تخته نه لګوي زه اول د الله شکر ګزار یم ډېر زیات او بیا د خپل یار دوست او د خپل ټیم چې زه به انشاءالله دا تخته یم په دې ګورنمنټ کې هم ولګوم که خیر ما الحمدلله اوري به د دې چې شی په دغه باندې به ټول خلک اوري ما 30,000 فوټ
لارې انشاءالله اوس هم کار روان دی موږ سره ویډیوګانې هم شته په خپل دغه باندې کوي بس یو انجیو ده او بس یو اداره ده ماشاءالله نیدرلینډ والے 30,000 فټ او جی بالکل محلې ټولې بالکل په دې شیشه چې څوک راکوي او ګوري نو انشاءالله ګوري بس موږ ته نه کوي کنه پوه شئ موږ سره نن هم ویډیوګانې شته او روان دي نو انشاءالله دا اعزاز به دې ګورنمنټ کې ما ته دا میلاو شي د الله په فضل دا عارف چې دې پورې ما دا پروګرام دا خبره چې کوله کنه چې دا صرف ذمہواری دا د حکومت وخت نه ده دا زمونږ ستاسو هم ذمہواری موږ مسله دا ده بیا خلک ما سره خطي وي جمشید صاحب ټولې خبرې هم تکي بلا ډېرې خبرې کې تا وایي سار ګولۍ چولي مسله دا ده چې د پلار کوم رول دی هغه موږ سکول ته والا کړی د مور چې کوم رول دی هغه موږ هغې ته والا کړی بالکل زما چې خپل سرورولي خورولي ده هغه موږ هم دته والا کړی ده یار وره نو سته خو هم ذمہواري لګونته که نه خیر دی که نه کف خو ته هم کوه که نو او الحمدلله د سیاسي دغه نه علاوه هم موږ خدمت کوو زه چې دواله درلم اوس ته وایم دلته ته وایم د عارف اریان پاتې شو چې تا څنګه تا دې کلي کې دواله څنګه دکه زمونږ غټ المیه دا ده چې موږ غم خادي پرېښودې ده موږ اجره پرېښودې ده موږ بیټک پرېښودې دي موږ مشري کشري کټ پوزې باڼ دا موږ پرېښودې دي په دې وجه مسله شروع ده زمونږ الحمدلله زما په کونسل کې زمونږ ګورنمنټ پراپرټي ده د کونسل چې کوم هغې کې مبارک شه شکر دی نه شکر دی او بیا کرایه نه ملاوي یو بله داسې راځي اوس نو ملالمه هم داسې ده هغه وخت په دې نه جی الحمدلله ګورنمنټ پراپرټي ده دغه روډ باندې ده چې تاسو څنګه دواله تلئ نو دغه لاره کاکا ښه دی که نه پوره کاکا مضبوط دی رضا مالي حالت سره ښه دی نو پوره لګوي په خلکو عزت دی ما د ټولې دنیا ته ښکاري په خپل یونین کونسل 2.5 لکه روپۍ پای کې سیلینګ وال پیلنې لاندې ټایلونه او په هغې کې چې دی نو د جرګه حال پوه شئ زموږ د جمعې په ورځ اصلاحي جرګه ده یو جرګه ده د یونین کونسل په سطح زموږ کلی په 2 یونین کونسلو کې دغه دی نو الحمدلله سهار اصلاحي جرګه کینی سهار تقریبا 8 8:30 نه 12 11 دې پورې ناستې چې څو پورې د چا مسلې ده معمولي نو زه د هغه مشرانو هم ډېره شکریه ادا کوم چې هغوی ټیم وباسي او کیني بیا جي د جمعې په ورځ د ماسپښین لمونځ نه پس تقریبا 3:30-4 بجې بیا دوست مولوي صاحب یو مدرسه ده بیا په هغې کې یو جرګه کینی هغه بیا ګرینډ د ټول لاهور کلي ده د دواړو کونسلو او دغه د موږ د وړې خبرې ټولې او دا صرف په یوه جنډه باندې دا په 302 روغو باندې پای کې زمونږ ایس پی ریټایر او هغه سردار بهادر خان هغه صدر دی دوست مولوي صاحب هغه تاسو فضل الله جان مولوي صاحب جوړ لکه مړکې کې غالبا نه جی فضل الله جان کانی صاحب لاهور دی قاضي فضل الله جان قاضي فضل نه لاهور دی ټوټه لاهور دی او د دوست کوم ځای دی د امریکا کې وګڼه ډېره موده اوس هم دی جی اوس امریکا کې دی دا چې کوم دا سنټر کې دی هلته خدا اوس دغه چې کوي دلته نه کوي دا مونږ لکانو سټوډنټو مونږ نو دا 75 76 77 78 79 کې هاي سکول کې نو الته هغه زمانہ کې ډېر ینګو نو مونږ واړو نو یار ډېر د ټاپ هغه کړو درې د سلو غنټې مو ته مونږ د شپې ناس ډېر تاسو ډېر قابل دی ډېر لوی سکالر دی جی ډېر قابل او سکالر دی اج جی په کم امریکا کې ډېر خبره لګیای ډایرکټر دی ما کده د تکلی کې کوي نه جی نه چرته راشي دوه کال تو سوچ بو کې شاعری کې سلورو جبو سلورو کې دا څه څنګه شوق دی که څه چلی او جی شاعر خو نو بنیادی طور د جبو خپل خلک ځمانو غوړي غوړي شاعر له بګوت ورلی او ځل کنه بس بیا ما خپل پوزي ته ناس چې جی مهرباني وکړه بس کوم ځا پوزي ته ناس مال نه مونږه خلکو کې نه انټروورټ ټایپ او کنه او ډېر سنسټیو وي کنه جی جی اله نوم کې لکه زیر د پزای د زور وي کنه نو خاندان د بیا نه پریدي او چې تاسو کې چې دارې پکې زیر نه دی یو خود طبیعت لحاظ سره سنسټیو وي بل ز جسمانی لحاظ سره هم دومره کورم لک سنسټیو وي کنه الترم ډیلی تقریر وي کنه نو دلته اوس د تاسو ای سی ما دي مرګري ته اشاره وکړه چې دا لګ بند کړه ځکه نزله را باندې راوړي ساړه در باندې راغله نو مې زه صرف طبي لحاظ سره نه بلکې جسمانی لحاظ سره هم بار وره دی لګ تیز کا نو زه اردو پښتو
فارسی او عربی کې شاعري کوم چونکې ما درس نظامی مفتی کورس هم ما کړی دی نو هغې کې خو زمونږ ټول کورس عربی خوشته کنه مل خلاصه فارسی مونیه دا چې کوم طرف سره باندې دا ټول عربي دغه دی کنه تر اخره پورې او بیا زه استادم همیشه د عربي لټریچر استاد پاتې شوی مدرسو کې لکه زه عربي لټریچر پڑھاو صحیح ده فارسی چې ده نو ما په خپل ذوق باندې زده کړې ده ځکه چې زه وایم چې د دنیا د ټول نه ښایسته شاعري د ټول نه مسجع او مرصع شاعري چې ده نو په فارسی کې شوې ده او زما اوس بک هم را روان دی په فارسی د فارسی چې کوم لوی څلور شاعران دي مرزا بیدل دی غنی کاشمیری دی او صاحب تبریزی دی او د مرزا غالب خو موږ د اردو شاعر په حیثیت پیژنو خو د هغه فارسی شاعري د اردو نه لکه دوه چنده سیوا ده علامه اقبال صاحب همدغه حساب دی نو د غالب او د درې چې ما کوم نور نومونه واغشتل د دې څلورو شاعرانو د شاعري ما منظوم ترجمه کړي یعنی اردو ته اردو شاعري ته مې اړولې نو هغه زما اوس کتاب را روان دی ان شاء الله الله ستر ورځو کې الله دې په خیر روزه راولي ته موږ سره ناست ان شاء الله زما په وزیر استاد کې نو اوریدلی اصحابې کې رنګین شاعر ماستر او بیا یمین صاحب بیا دا زموږ سرور استاد ولی اکبر استاد ما پلار کې هغه اس ټي سینیر انګلیش خو هغه پرشین کې ام ا کړی و موږ ته مور خبرې کولې پلار دې واده زر کړو چې پلار به لاټین ته ناستو د بیبي نه لاټین او دا باندې دا فارسی زمونږ تهذیب کې چونکې دلته کې سرکاري مغل امپایر چې کوم ټایمو نو هغه ټایم فارسی دلته سرکاري ژبه وه پښتو متل هم دی چې مړه خېټه فارسي وایي بیا دا زمونږ د اسلامي دغه عربۍ پسې دویم نمبر زمونږ مذهبي اساسه چې کومه ده نو هغه ټوله فارسي تصوف ټول فارسي دې کې چې ګوره څومره لیکل راغلي دي که نه هغه ټول پرشین دی بیا تصوف چې کوم دی هغه ټوله فارسي ده بلکل او بیا لوی لوی کتابونه که ته وګورې بانګې درا او داسې زور پسې نو هغې کې تاسو د ارکایوس خبره وکړه زه لاهور ته تللی وم نو هلته کې د حکومت طرف نه سرکاري چې کوم ګایډ دی یوسف نو هغه یې مونږ سره کو د والډ سټي راته ښوله نو هغه وزیر خان مسجد ته چې کله مونږ دننه شو نو د هغې هغه بلکل په دغه باندې په سرنامه باندې بره چې دی نو د فارسي یو شعر لیکلو نو ما د هغې هغه ټایم سره منظوم ترجمه وکړو اردو ترجمې ته مې واړولو شاعري ده نو هغه یوسف ما ته وی چې یاره ته ما ته بیا ما خپل نمبر بیا هغه زما دوست شو چې زه به لاهور ته کله تلم ما ته وی دا هغه خو سرکاري ګایډ و نو زه چې داسې دغه ګرځوم د ویزیټرز چې ګرځوم نو ای ما ته اکثر وی چې دې مطلب څه دی مالی مطلب نه راځي نو بیا هغه ماله په واتساپ باندې هغه رالیږله او د هغې ترجمې به ورته ما کولې نو فارسي زمونږ په دې تهذیب کې داسې هغه ګلې شوې ده که نه حسنی یوسف دم عیسی ید بیضا داری چې خوبه همه دارن تو تنها داری نو زمونږ نه ګر مونږ خو چې څوک وګوري نو ما ته دته ویلا وګوره خبرې نو که ما بله مې تلاوت کړه پروډوسر ته ما پورې خاندي نو مونږ هغه فات شو که نه شتباز صاحب چې مونږ هر څوک نو ما یو تلاوت په سوري یوسف مې ووایي که نه دوه درې رکو نه یو سړی ما ته ځینې ګوري که نه زه پې پوه شم یا الله خیر نو دې خلکو دپاره بیا ما یو کار کړی خپله که لږه تاسو ته وښیم صحیح دا ثبوت ساتلی نو ما ته وایي یاره یاره چې دا تاسو تلاوت هم یاره ما یار موږ مسلمانانو کلیوالو یار زموږ خو مسله دا هم پکې شته که نه څنګه چې تاسو ستاسو والد صاحب لکه عالم و بیا د فارسي استاد سکول کې هائی سکول ټیچر و بیا هیډ ماسټر شو الحمدلله دا ټول پریچینګ دغه دی ګوره موږ دا نه وایي لکه زه دې ته بد شی نه ټیک ده هر چا خپل اعمال دي او شکر الحمدلله آلموسټ موږ 40 کاله ما لکه ټي وي شو بس کې ډایرکټ تیر کړل الحمدلله مور راته زمانہ کې ویلو 79 کې سیګریټ پنس کې ما ولا ګوتې نه وړلې ماشاءالله سیګریټ نه پاسه څومره عملیات دي نمې دي کړي ټول دنیا ته ما پته راځي چې وخت دې کېږم ټول ته پته ده ان علي په کوم داس کې زما سترګې تکې شي او ته ما ته سر 4 بجې نه کوم بل جواب درکو ما بلا مرګري سره دې فهمیده ما سره خبرې کوي نو دا خو لکه بعضې دغه داسې تربیت نه تربیت دا ډېر اوچت شی دی اصلي موږ پرابلم سره موږ لالا ځکه کمزوري پاتې شو که نه چې موږ مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپاره دا سیزونه موږ د پاره شي نو هغه څه وایي چې زه خپل کتابونه ګوره تاسو
علمي کیمیا کې تاسو ګورئ، ابن الحسن تاسو ګورئ، ریاضیدان تاسو ګورئ، جغرافیه والا تاسو ګورئ، ریاضي تاسو ګورئ، ټول زمونږ د مسلمانان میډیکل وګورئ. خو مذهب په څوک کوي، مذهب په مغه خلک کوي. مسله دا چې زمونږ سم خبره مونږ چاته کولای نشو او الته خلکو ته پته لګی نه، نو هغه سيزونه زمونږ بالکل جی میډم تاسو خو ما څنګه له صدر دی پر ما چې موږ له پنځ رانه کې مونږ خراب نه کی په دې عمر کې الته بیا زمونږ ډوکې هم جوړ نه ورسې کنه لانجره بچشته سو پنځینو کې او مم دقه ته وکړه ته بچو ته خو ست سوې زنانه لکه پکار دی بین سټیم تراشي لکه زنانه یاد اسه ک ګورنمنت کم کارونه کوي دا د موږ مرګورو خبر وکړه دا چې کم کارونه راشي بین سټیم ته زه خو ویم چې لکه زنانه ته په هر فیلډ کې پکار دی چې دی ځکه چې د دې جذبه لکه د دې سړو په نسبت ما په خیال چې زیات دی چې کم ځای کم دی د غي انډولي نو دی داسې د زړه د اخلاص نه دغه کې خپل فیلډ کې لګیا یو کار کوي. تاسو به څومره د لوکل ګورنمنت کې به کتلی کنه چې د دې دغه همیشه چې کدا ریزرو سیټ په ځای باندې مونږ ته دا جنرال ټیکټ ملاو شو نو دای کوشش زیات او الله کې یو سړی ته وګټي زکه چې شمه چې بلیږي پتنګان راځي نو سرو ګورو ګلشن ته بلبلان راځي بیا هغه به و چې نو وګټي ما عرفان الله خو غږ غړه کې پټ نو موږ خو زیات د جنرال لپاره کوشش دغه کوو. دا اوس هم زما د ریزرو سیټ کې دغه تلو خو هم کو دغه ځای لګ ته پری دی بس دغه ځای موږ ته پری دی خدای ته وګورئ تاسو به زه خامخا جمشید صاحب زه خامخا ګیرو موږ دا کوي کنه چې دغه یو ځای په موږ ته پری دی خو زه د سیزونه سیب کې نه خو بیا مونږ کله ډیسارټ شوي نه یو د سمر ټایم نه پارټي کې ما هغه کې مسلسل کوم خپل سوشل اکټیویټیز هم کوم او خپل د بچو تربیت او تعلیم هغه باندې بالکل فوکس کړی. دا نه دی چې زه سوشل ورک یا پولیټیکل اکټیویټیز کوم نو ما د بچو نه ځان نه خبره کړی دی. خو 24 غنټې خو انډر ابزرویشن ساتم، خو په چیک اینڈ بیلنس ساتم او الحمدلله نن زما زوی جرنالیزم کې هغه دغه اوس اخیری سیمستر دی او ورسره ټي وي تر ولا خپل ورسره آنلاین ولدلته چې شی ولو اپرنټشپ موږ وایو خیر د مینجمنت خپل آنلاین جاب هم سره کې خپل کمپنی مون سٹار پروډکټس ونوم باندې هغه کړی دا او زما لور چې دا هغه فزیوتراپیسټ هم دا او انټرنیشنل پلیئر هم د تایکوانډو هغه باندې نو د بچو دغه هم خپل تربیت او تعلیم خدمت مسله دا ده کنه فانی سب ګوت کله کله زه ماړه وي چې دا خبرې کول پکاري واسه کلی والا زمونږ ګوره میکسیمم زمونږ سیټ اپ چې کوم دی کلی والا دی رورل جی 80% خار ته چې موږ راغلی یو کنه نو خار زمونږ مطلب دا چې ځای نه دی خو د ضرورت لپاره موږ راغلی ته چې د اعتبار تر شي ته د خپل گاونډي شل کله پس پته لګي چې دا بالکل پته ونه کلی کې لالا ته پته را جدي پوښتي چې فلانه فانی صاحب د چا زوی دی د چا وسې دی کوم ځای لوي شوی دی جی خبره څنګه دی واچو دغه اداکار چې وفات شو بیا شپږو میاشتې بعد دا غي لاش تاسو لاور وکنه لاور وکنه خو پیژنم کنه نو ګوره هغه خو د دې ځای و مطلب الله دې وبخي او زبردست هغه دې سخت لایف تیر کړل ما ته یاد دي په ریډیو کې و بیا رااله بیا ټي وي کې الحمدلله خبر ټي وي دې ډېر لوی عزت ورکړ 2006 والی شل کال به سره پروګرام تیر کړ نو الله دې هغه کې اساس هم د بل سونه چې زمونږ غي نو موږ چې په ټي وي کې کله کله دا خبره کو کړو دا موږ ځان ته ترخص نه وایو خو موږ د خلکو لپاره خبره معاشري لپاره چې موږ ستاسو په شان یو دا سیزم ستاسو دی او موږ هم تاسو لکو خو مسله دا را که موږ په وینا وکړو ځکه کله مسکم لس کسان دا وینا ووري لس کسان لاړ شي او په دې ډایلاګ باندې په خبرو تر باندې ډېر سیزونه اسانيږي ډېر زیات سیزونه اسانيږي تاسو یقین وکړئ اصل کې موږ پوزټیو رول ټول ادا کوو لکه موږ زموږ دغه څنګه دی چې هر یو کس موږ د خپل لیډرشپ ته سره ډېر خپل لغه خایو چې موږ خو موږ یو آل پارټي کانفرنس په لوکل سطح په دغه سطح په ټولو باندې ځکه پکار دي او دې ټولو ته رايوځای کېدل پکار دي چې کم مسلې کم نشاندهي هغه خپل کې آئیډنټیفای وکړو او مین سټریم دغه ته ورسو چې په دې سیزونو مونږ یو شو نو مونږ څه کوو مونږ په ځای د دې باندې د یوځای کېدو مونږ هر یو کس په بل ملبه ورچو وایي چې دا کار چې دی نو لکه مونږ د دې نه وایي چې مونږ خپل هغه سره پارټي سره سنسیر یو چې په بل باندې
دغه څومره ورچو ملبه څومره ورچو که د دې سیزونو نه موږ روزو لکه زه اوس وایم زما مردان دي یا پېښور دی د ډېره ښکلا لپاره زه په خپله کم کردار ادا کولی شم یا که زه پریکټیکلی نشم ادا کولی که نه زه د بل ته آیډنټیفای کولی شم چې کم کس کولی شي او هغې کې یو مشران هغې کې کردار ادا کولی شي نو هغې دپاره زه اپروچ څنګه کولی شم تاسو یو څیز کې خپل ذاتي پیسه لګولی شئ زه تاسو ته اپروچ څنګه کولی شم دې پکې خلک ښه موټیویټ کولی شي د سپیچ په ذریعه د دغه په ذریعه که چېرې موږ دا سوچ وساتو چې موږ ټول مشترکه کار کوو او د دې خپل وطن د ښکلا لپاره د خپل خیبر پښتونخوا لپاره یقین وکړئ چې موږ ښه ډېر پازیټیو رول ادا کولی شو. خارف بارلي باندې ما زه ریلی هغه باندې زه خفه یم هر څه د الله لاس کې یو ینګ هلک و هغه پی ایچ ډي و پیټرس کالج کې اردو د دې نه علاوه سوشل اکټیویټیز هم منډه وه موږ چې کوم دا پروګرام کو الیکشن 2000 او د 24 والا کې ډېر زیات موږ سره کوارډینیشن کړی دا ولې اول خو لږ شخصیت باندې رڼا واچو د شوق بهار علي بهار صاحب جي او د ډېر لوړ فکر او فن سختنو د هغوی ټول ژوند زموږ په وړاندې یو کلاو کتاب دی پرون د هغوی د غم په څلورمه ورځ هم دغه وجه ده چې د مختلف ځای نه هلکه ارباب ذوق د هغوی راځي د هغوی احباب راځي پرون د ماڼکۍ ادبي حجرې ملګري راغلي د هغوی په شخصیت باندې خبره کوله او د هغوی په قبر باندې هغه ګلونو څادرې وغوړولو نو دا څیزونه وجي چې په هغه د هغوی په شخصیت کې ډېر څه وجي انتهایي یو ملنسار انسان و اوور ټیلنټډ وجي او بل دا ده چې ملګري ته ما وي چې ما هی واز د جیک آف آل ټریډز هغه هر فن مولا هغه جي په جومات کې خبره کوله شوه هغه ګراونډونو به پې ښایسته و دا للزمین لادي چې به که پروګرام کو د لاهور کرکټ اسوسییشن نو هغوی ته به یې دعوت ورکو که زموږ کلي کې به یو مشاعره داسې دستوره را جوړېده نو هغه به هغوی په دغه باندې کې د هغوی به پکې پیش و بل جي دا تاسو وګورئ چې په صحابه کې خصوصي بیا خو د هغه یغه څانګې نور هم خورې شوې شکر الحمدلله تاسو سره ملاقاتونه به شوي جورج کالج پېښور ته راغلل زموږ په چاپېرچل کې کم ادبا شعرا یا هر هغه فرد چې هغه زموږ خاورې له زموږ معاشرې له په خپله هینګرنګ به په خپله کو دلته کې زموږ ادبي دلته کالج کې څومره سوسایټي کې هغه کې یو رول خو دا دغه راته رایاد شي زموږ یو ملګری وایي چې موږ خبر پرست کلی کې ژوند کوو او کنه موږ خبر پرست کلی کې ژوند کوو دلته چې څوک مړی شي ښاغلی شي نو دا اوس چې کوم عزت هغه کوو نو زه وایم چې دا د هغوی په ژوند باندې هم د دې نه ډېر ورته میلاو شو نو ډېره به دغه اوس هم جي د هغوی ډېر لوی کار دی او موږ یې زیاروو موږ هغه دغه کوو ځکه چې د شاعر دغه چې دی میراث دا د هغه شاعري ده دا د هغه ادب دی هغې سره هم ډېر زیات اټیچمنټ و اوس دا یو کتاب راغلی جي شب یارزو نو ما وی چې نور خو هم زمونږ په ما ته وی کنه زه کتاب لیکم بالکل جی ما سره ډېر جب ما لکه ورته وی زرا وړم زمونږ ډېر زبردست ټاک شوز کیږي سحر کې زمونږ ډېر خکېږي ما خام کې زمونږ ادبي پروګرامونه نو ما دې او زه ته صفه خبره امپریس پدې چې زمونږ ډېر خدمت کړو باندې ترډې لکه سټوډنټ خو دې خو بیلو سه یو ډېر جی عربی سره شعرونه مینو ته یاد دي زما خو ژوند تقریبا یو نیم چې زمونږ په شان داسې بېلارې شي چې لږ لارې ته کېږي ځکه ماله خو ما دې ټولو ته ویلي دي چې 1000 روپۍ خو بس هم راکوي خو دا 1000 به راله ستاسو د لاسه راکوي دغه وایي جي وایي بزرګي خو په کردار باندې موقوف ده نه په سر د چا پټکۍ خپو کې پڼې ته خو یو څه شعرونه عارف ووایه که نه تا ځان پټ کړی دی اجمیر ګل افغان صاحب وایي کومې سترګې چې قانې غوي مړې وي واه 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 کومې سترګې کومې سترګې چې قانې غوي مړې وي و هغو ته د خپل کور بیرې مړې وي او سرتیزي کړي برسیر کثافتونه اوبه څومره چې قلارې وي رڼې وي او الواته تش په مضبوط سانګونو نشي الواته تش په مضبوط سانګونو نشي دا هنر هله ممکن شي چې بڼې وي او بزرګي خو په کردار باندې موقوف ده نه په سر د چا پټکۍ خپو کې پڼې وي خپل معیار نه ښکته نه پرېوځي اجمیره هغه لرې که په خاورو کې پرتې خپل معیار نه
کته نه پریوزي نه پریوزي اجمیره ملغلرې خاورو کې پرتی نو تاسو دا هغه وکړه یو به صورت یو بل کلام و یار پیسې خو نه غواړي کنه سم و نه که غواړي خو راته وره مونږ وایو مونږ سره سړي دا شعر خپل جی دوا سلور شعرونه چې او کله په پښتنو کې چې شعور راشي په پښتنو کې چې شعور راشي زما به هم ژوند کې سرور راشي هاي 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 واه واه او چې په غورځنګ پښتنو کې چې شعور راشي زما به ژوند کې هم سرور راشي او جی او چې په غورځنګ وینو د بل غېږه کې مال چې راشي نو رنځور راشي هاي 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 چې په غورځنګ وینو د بل غېږه کې او مال چې راشي نو هاي هاي راشي رنځور راشي دا زمونږ ډیر محترم یو ملګری ډاکټر اقبال فنا صاحب د کوه ډاکټر هم د سابقه ایم پی ایم دی هغه ته زما چې کم سابقه یې هغه زما دومره سخت اشنا وکړي درسته چې کله هغه اقتدار کړي او جی د دیبنګا هغه خواته ټور باندې نه وای هغه هاتی زنده لاک کا مردا سوال خجی دا امدلیب صاحب مور هاي 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 هغه امدلیب ته سره یې ټول ور باندې لیب نو دای تر لاچای هغه دي لاچای دي کوارت نه تر هغه پورې دای ز په واه واه باندې ډیر زیات ستړی کړو دا ټول شاعرانو او زه خو پکې شاعر نو دا پکې شریف سره نو زه او چې په شاعرانو کې لا ګیر شي او دای چې بیا شپېلې کې یو بل ته دی کې جمشید صاحب دغه د مزاج اشنیت خبرې زما یو ملګری دولت خان تراب نو موږ به یو بل سره شاعران ډسکس کول نو یو وار مې د بابا امیر رمضان خان شنواری صاحب دا شعر وی هغه ډېر هټ شپه هغه باندې چې خوای وای زمانم بد بوي عشق خو پچا بد او پچا خلګي راشي په هر چا خو په ما نه راځي دا نو هغه بل سار وختي راغې زمال تکینان کې کلاس ناکینګ یو ما ته وی پرون دی په پچکاسو زما مازغو کې کار کړی نو وای دا کلام ما بیګالی کړی هغه دومره بهترین کلام وکني دا د ډسکشن سره جی هغه احساسات او دغه لړزي دولت خان صاحب تازه زما فیسبوک فرند شوی دی دا هغه غني هغه یم جی ډیر انټروورټ ډیر لیونی مینی کمیږي لیونی چې سیوا کیږي لیونی بلا سیوا شي لیونی چې پخلا کیږي لیونی هم سپیلنې شوم دا نور څه غواړي زمانه او سپیلنو کې ملوګي کې نظر به ماتيږي چې خوره د وطن هم خپل خوره کې مخخ کوي چې خوره به وځي شي خوره تل ګډيږي شاعران نه سپاتي نه شاعران تر دا عربی شعر وایي شاعر خود دغه سترګي وی کنه د عربی د یو شاعر یو قطعه ده چې ولی خط وللایام خط ولی خط وللایام خط وبینهما مخالفة المداد فاكتبه سوادا في بياض وتكتبه بياضا في سواد وای چې زما د پاره یو خط دی او د دې زمانې یو خط دی د دې گردش دورانم یو لیکای دی یو خط دی خو دې دواړو کې د سیاهي فرق دی زه په سپین باندې تور لیکل کوم زمانه په تور سپین لیکل کوي واه واه زنده باد نو بس الله کله کله زی راځي ان شاء الله ان شاء الله راځو پروګرام راځي بخه وړ دا پخه خلګي تاسو ته جوړم په ټي وي کې په لومړني ځل راغلي په فرست ټایم راغلي او اني هو ډیره مهرباني جی مهربان بھائی ثانک یو ویری مچ مننه شکریہ زمين نظام چت ساته ها ادھر کې رہے نہ ادھر کې رہے اتم فانی سے چمتو ګرځو چمتو پوښ کنه عارف خو موږ یار دی دوست دی مرګره دی عارف ما سره پروفیسور دی خو ټاک سره دی موږ ته موږ سره اصل لکینه پوښ کنه میډم جی شازیه ناز مجاهده تاسو په پروګرام پر وغوښتو تاسو ډیره مننه جی ځان له کار ګوري کنه بس یو خزه وچیړه دا تاسو بلګه تجربه وکړئ الله پامان